همدا وجه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته وصیتونه کړي دي، نصیحتونه کړي دي. هم د دې دپاره رب العالمین هغه مبعوث کړی رسالت قرآن کریم وحی پرې راتلله. یو ورځ نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما امته ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله جل جلاله یو پاک ذات دی، نه قبلی مگر پاک اعمال، پاک مالونه دا قبلی. بیا فرمایی ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله جل جلاله مؤمنانو ته په هغه څه باندې امر کړی دی، په کوم څه باندې چې مرسلین او پیغمبرانو ته امر کړی دی. پیغمبرانو ته امر دا دی چې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای زما انبیاو پاک خوراک هغه تاسې کوئ، پاک حرام به تاسو هغه نه کوئ. همدغه رنګې مؤمنانو دپاره هغې ته هم فرمایلي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. هغه څه نه خوراک وکئ چې هغه پاک وي، موږ تاسو ته درکړي وي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم یو مثال هغه ذکر کو و یو سړی دی چې هغه اغبر او اشعث، یو سړی دی چې هغه ببرسرم دی او یطیل السفر، په سفر باندې روان وي، اوږد سفر وي، اشعث او اغبره او لاسونه جګ کړي او دا وایي چې یا رب یا رب، د الله نه دعاګانې غواړي. یعنی یو طرف ته سفر دی، سفر داسې حالت دی چې الله جل جلاله په مسلمان باندې هغه شفقت نور هم زیاتوي، مونځ پې کموي، دعاګانې ورله قبلوي ځکه مشقت کې دی. همدغه رنګې څه ورسره شته دی هم نو د هغه سفر اسباب هم ورته هغه تیار نه دي، ببر سره دا عجز روان وي او دعاګانې کوي. لیکن مشکل پکې دا دی چې ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. د هغه خوراک د حرامو نه وي، د هغه جامې د حرامو نه وي او هغه په حرامو باندې هغه جګ شوی، دا غر شوی، نو څنګه به د ده هغه دعا قبولی شي؟ تاسو سوچ کوئ عزتمندو. یعنی دغسې حالت کې الله جل جلاله د انسان دعاګانې نه قبلوي او حال دا دی چې څومره یو د حاجت وخت دی دغه انسان ضرورت هم لري. ولې؟ وجه دا ده چې یو حرام مال د ده په نفس کې پروت دی.